او بخون کې چې تن طلب نم سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ اوسئ و امید از اینکه همتون صحت و سلامت باشین. موږ په لسم ټولګي کې راغلو. لومړی او دویم لوستونه مو زده کړل چې لومړی لوست د دعا په اړه و او د کاظم خان شیدا شعر و او دویم لوست هم د نعت په اړه و. در مورد نعت بود چې خوشحال خان خټک مو وپیژندل. راځو نن خپل دریم لوست لولو. میایم امروز درس سوم خود را با هم کار میکنیم. دریم سوم لوست درس سوم عبدالرحمن بابا. په دې لوست کې څه شی زده کوو؟ در این درس چی چیزی را با هم یاد میگیریم؟ لومړی سر کې د پښتو ژبې زده کړه د یادگیری زبان پښتو هست. نوی کلمه نوی عبارتونه زده کول دي، عبارات و کلمات جدید را یاد گرفتن است او په همدې ترتیب سره و به همین ترتیب ما عبدالرحمن بابا پیژنو. ما عبدالرحمن بابا را میشناسیم. در چی څوک دی، کی هست، څه کارونه کړی دي، چی کارهایی را انجام داده او کومي برخه کې زده کړی در کدام بخش تحصیل کرده، په ادبی برخه کې کوم کارونه کړی دي، در بخش ادبی کدام کارها را انجام داده است. نو یو ځای دغه لوست ولولو او عبدالرحمن بابا پیژنو. پس یک جا درس را میخوانیم و عبدالرحمن بابا را میشناسیم. تاسې شما پښتو په پخوانیو قدیمی شاعرانو کې څوک پیژنی؟ کی را میشناسید؟ شما در شاعران قدیم زبان پښتو کی را میشناسید؟ د مخه ما قبلا ما عبدالرحمن بابا شعرونه اشعار عبدالرحمن بابا را لوستی خواندیم. د هغه په حق معلومات، د هغه او په حق در مورد معلومات لري؟ معلومات دارین؟ آیا خواندین یا خیر؟ و اگر خواندین معلومات دارین یا خیر؟ د پښتو ادب تاریخ په دویمه یا منځنۍ وسطي دوره کې، در دوره وسطي و یا دوم تاریخ ادب پښتو ډیر بسیار پیاوړي قوي شاعران تیر شوي گذشته اند که ادبی آثار ادبی پرامنځته کولو در به وجود آوردن آثار ادبی د پښتو ادبي پانګې ته به سرمایه ادبی پښتو ډیره بډاینه، ډیره زیاد بډاینه غنامندی وربخښلې ده، بخشیده هست. یعنی که به زبان ادبیات پښتو غنامندی بخشیده است. د دغه این دوره په نومیالیو مشاهیر، آدم های مشهور، در شاعران مشهور این دوره یو هم عبدالرحمن بابا دی است. یکی هم عبدالرحمن بابا هست چې د خپل خود خواږه شیرین او عالی شعر لبرکته یه لوړ بلند نوم، اسم او شهرت په برخه شوی نصیب شده است که به خاطر امو شعر عالیش و شعر شیرینش صاحب شهرت و نام بلندی شده، مقام مرتبه بلندی را کسب کرده او په ولس کې و در بین قوم دومره اینقدر مقبولیت شهرت را ترلاسه کړی، به دست آورده چې د بابا په لقب یکی به لقب بابا منلی قبول کردن او نمانځل شوی دی. نمانځل شوی یعنی که مفتخر شده، ارزش داده شده، احترام داده شده. په دې لوست کې در این درس نوموړی نامبرده را در پیژنو معرفی میکنیم. د پښتو ژبې یا د پښتو خوږ شیرین زبان شاعر او نومیالی نامدار عارف دانا عبدالرحمن بابا په 1240 هجری قمری سال د پښتونخوا د پیښور د بهادر په کلی قریه نړۍ ته به جهان سترګې چشم پرانیستی و باز کرده بود. عبدالرحمن بابا شاعر شیرین زبان و عارف نامدار در سال 42 هجری قمری در قریه بهادر شهر پشاور و طرف پختونخوا چشم به دنیا باز کرده بود. پدرش عبدالستار نومیده نام داشت او د مومند و پښتنی قبیله، پښتنی یعنی پشتونی، منصوب و نسبت داشت، یعنی به قبیله پشتونی مومند نسبت داشت. اگر بگویم از کدام قوم بود یا از کدام قبیله بود میگه مومند بود.
عبدالرحمن بابا لومړنی ابتدایی دینی علوم دینی را په خپل کلی در قریه خود او شاوخوا سیمو و مناطق چهار اطراف خود که در مو قریهش بودی طرف مثلا در قریه پهلوش بود لوستی و خوانده بود. په ځوانۍ کې در جوانی د لوړو دینی علومو په زده کړې پشت تحصیلات عالی علوم دینی کوهات ته ولاړ به کوهات رفت. هلته در آنجا د مروجو دینی او ادبی علومو زده کړې، یعنی که تحصیل ترڅنګ در پهلوی تاثیر علوم ادبی و دینی د هغې سیمې آن منطقه له مشهور عارف او روحانی شخصیت حاجی بهادر کوهاتی څخه په طریقت لاسنیوی کړی دی، دست گرفتگی کرده است. این در پهلوی ازی که تحصیل میکرد، در پهلوی ازی آمد و از عارف و شخصیت روحانی مشهور حاجی بهادر کوهاتی چی کرد؟ دستش گرفت یا هم مریدش شد. زمانی که عبدالرحمن بابا د دینی علوم د زده کړې، یعنی که تحصیل علوم دینی له بشپړولو تکمیل ساختن وروسته، بعد از تکمیل ساختن علوم دینی خود خپل ټاټوبی به سرزمین خود پېښور ته راغی یا پېښور ته راغی، به پېښور آمد. نو پس خپل خود پلرنی یعنی که پدری کلی پرځای به جای قریه پدری خود پازغارخانی که استوگن بودوباش را غوره کړه انتخاب کرد. یعنی نرفت در بهادر کلی، نرفت در قریه بهادر، نرفت در هزارخانه باشندگی را شروع کرد. د ژوند زندگی تر پای تا آخرش په همدې در همین کلی که قریه اوسیدلی دی زندگی کرده است. تا آخر زندگی خود در هزارخانه بوده. وایي چې میگویند که عبدالرحمن بابا له کوچنیوالي از طفولیت د لوړ ادبي ذوق ادبی بالای او پیاوړی استعداد قوی خاوند و صاحب بود، یعنی صاحب ذوق ادبی بالا و صاحب استعداد قوی بود. د 14-15 کلونو سالگی، در سن 14-15 سالگی په عمر یې په شعر ویلو په شعر گفتن پیل کړی و، شروع کرده بود او بیا و باز په دې لړ در این جریان، در این سلسله د استادی یعنی استادی پور یعنی مقام ته رسیده است و مقام استادی رسیده است. د ځانګړي خاص ادبی مکتب خاوند صاحب است، صاحب مکتب ادبی خاص هست. د خپل وقت خود او راوروسته و به این طرف زمانه به این طرف ډیرو شاعران بیشتر د ادبی راه ادبیش پیروی کرده است، یعنی از راه ادبیش از مکتبش پیروی کردن و راه ازی را تعقیب کردن. د عبدالرحمن بابا په شعرونو در اشعارش بیلو متفاوت مختلف دینی، اخلاقی او نور و دیگر ټولنیز و مسائل اجتماعی ترڅنګ در پهلوی مسائل اجتماعی، دینی، اخلاقی د پښتو ژبې زبان پښتو د پخوانیو شاعران قدیم لکه مثل مرزا خان انصاری، دولت روانی، خوشحال خان خټک او د دری ژبو شاعرانو و شاعران زبان دری مثل ثنایی غزنوی، حافظ شیرازی او نورو و دیگران نمونه یاد کړي دي، نامهایش یاد کرده. یعنی با وجودی که مسائل اجتماعی و اخلاقی و اینا رو یاد کرده، از این شاعرها هم یاد کرده هست او ده هغوی و آنها ادبی پر مقام ادبیش خودلی دی نشان داده است که چقدر اینا آدمهای والایی هستند و مقام ادبی بالایی داره. لدې څخه از این سرګندی که معلوم میشه چې بابا پښتو او دری ادیبانو ښه ژوره مطالعه درلوده که بابا یا عبدالرحمن بابا در ادبیات یا هم در مورد ادیبان زبان دری و پښتو ژور عمیق مطالعه عمیق درلوده یعنی داشته. عبدالرحمن بابا د خپل پاخه او خواږه شعر له برکته، پاخه، پخته، خواږه، شیرین
از برکت شعر پخته و شیرینش دومره اینقدر شهرت او مقبولیت شهرت را ترلاسه کړی به دست آورده چې هغه که آن را تر اوسه تا به حال د بل دیگر پښتون شاعر په برخه شوی نه دی، نصیب شاعر دیگری نشده. یعنی اینقدر مقبولیت و اینقدر شهرت را به دست آورده که تا به حال شاعر دیگه نتوانسته که قسم یک مقبولیت و شهرت را به دست بیاره. و افغان ولس کې در قوم افغان د هغه عزت او عقیدهش او درناوی و احترامش اندازش لدی هم معلومیږي. از این هم معلوم میشه چې د بابا په درانه لقب کې به لقب محترم بابا، درانه یعنی محترم، منلی قبول شده و منزلی دی و مفتخر شده یا ارزش داده شده به نام به لقب بابا. د شعر او وینا محبوبیت شعر و سخنش تر دې تا این اندازه هست که لوی بزرگان، وړو اطفال یا کودکان، ښځو زنها، نرو مردها په خوله در دهنشان او ژبه و زبانشان گرزی میگردد. یعنی اینقدر شعرهایش خوبش هسته که اشعارش به زبان جوان و پیر و زن و مرد تمامشان اشعارش در زبانشان هست. شیرونه اشعارش خلق مردم پورزنی در روزانه خبریات رو در گفتگوهای روزانه د متلونو په بڼه به قسم ضرب المثل ها کاروی به کار میبرند او د یو پاخه و یک پخته باوری سند باوری و پخته په توګه به قسم سند باوری و پخته ورڅخه ازش کار اخلی استفاده میکنند. د عبدالرحمن بابا شعر د زمان او وقت لغوښتنو با خواسته های وقت و زمان او د خلکو و مردم لمزاج سره با خوی عادت مردم با مو طرز فکر مردم برابر است. د وعظ یعنی نصیحت، سلوک، رفتار او معرفت ډېرې ژورې معناهای بسیار عمیق معرفت، رفتار، نصیحت په شعرونو کې در اشعار شته است. د عبدالرحمن بابا له شعرونو څخه از اشعار عبدالرحمن بابا دا څرګندېږي. این معلوم میشه چې او له الله او د هغه له مخلوق سره با خداوند و با مخلوق خداوند مینه لري، محبت دارد. بابا مخته، بابا به ما پند، عبرت، ننگ، غیرت، لوړ همت بالا، قناعت، سخاوت، زیار زحمت و همین قسم زیار زحمت او ریاضت و پرهیزگاری خبری کوي، حرفهایش برای ما میزنه. یعنی حرف اشعار عبدالرحمن بابا چی است؟ پند، غیرت، ننگ و اینا هستن. او د یو حکیم، فلسفی او متفکر انسان بسیر به مثل یک انسان متفکر، فلسفی و حکیم له هر ډول تعصب، از هر نوع تعصب، ځانغوښتنې، خودخواهی، تنگ نظری، کرکی، نفرت، کینه ځان ژغوري، خود نجات میده. یعنی کینه و کدورتی نداره، تعصب نداره او ژغورنی لاری هم رخی، هم خود نجات میده و هم راه های نجات از این چیزها رو بر ما نشان میده، راهی نشان میده. بابا کلیوی خو اگه از یک طرف مخته به ما د اخلاقی و روحانی رنزونو دردها درمل دوا را پگوته کوي، انگشت نما میسازه. عبدالرحمن بابا اگر از یک طرف امی دوای رنج های روحی و اخلاقی را بر ما نمایان میسازه، لبلی خوا پس از طرف دیگر دیو اجتماعی مصلح او خیرغوښتون که پشان به قسم یک خیرخواه و یک مصلح یا صلح خواه اجتماعی
د دنیوي او اخروی نیکمرغی و خوشبختی های دنیوی و اخروی لاری چاری راه و روشش راکی نشان میده. عبدالرحمن بابا په شعر کې در اشعارش دومره اینقدر خوږوالی شیرینی او کشش است و جذبهش کشش داره که هر لوستی باسواد او نالوستی و بی سواد وګړي مردم لوستلو و خواندنش او اوریدلو و شنیدنش راکاگی میکشاند. یعنی اشعارش اینقدر دلکش است که با سواد و بی سواد میخوای که او را بخوانه و بشنوه. ده هغه د وینا سادگی روانی سخنانش و گفتارش ما اړباسي مجبور میسازه چې د پند او خوند خبری که حرفهای پر از پند و لذتش د زړه په مینه و محبت قلب واورو بشنوی. یعنی از ته قلب بشنوی. د بابا په شعر کې در شعر بابا هر چاته به هر کس خپل دردهای خودش او د ژوند رښتینی انځور و تصویر واقعی زندگیش ښکاری معلوم میشه. همدغه همین د شعر عظمت بزرگی شعرشه، کرامت شعرشه، اعجاز معجزه شعرش گرنلی شو شمرده میتونیم که قدر جذبه داره، قدر تصویر واقعی زندگی را نشان میده. او دا حق لري، این حق را داره که په زغرده ووایی که به جرأت بگویه. زغرده چی میشه؟ جرأت. که به جرأت بگویه چې منکر پر اعتراض کولی نشی. دا دی شعر دی رحمان که اعجاز. وقتی یک آدمی که منکر از شعر تای رحمان او بالایش اعتراض نمیتونه، پس این شعر است یا معجزه هست ای رحمان. شما ببینید میگه وقتی من این قبول دارم میفهمم ولی ازش منکر هستم، از اشعار رحمان بابا منکر میشم، میگم این قدر جذبه و این قدر کشش و قدر بزرگی نداره اشعارش، درسته؟ ولی اعتراض بالایش نمیتونم، نکته منفی دایش پیدا نمیتونم. پس این شعر است یا معجزه ای رحمان. عبدالرحمن بابا د شعرونو لوی دیوان لري، لوی بزرگ دیوان بزرگ اشعار را داره. دغه این دیوان چند ځله نوبت یا دفعه په در افغانستان او پښتونخوا و در پښتونخوا چاپ او خپور شوی و نشر شده چې د خلکو که مردم په زړونو در قلبهایشان ځای نیولی دی، جای گرفته است او په کورونو کې و در خانه هایشان ساتی نگه می دارد. د وروستیو ادبي څېړنو له مخې وروستیو اخیری څېړنو تحقیقات له مخې از روی تحقیقات اخیری عبدالرحمن بابا په 1128 در سال 1128 هجری قمری وفات شده او د پېښور د هزارخانې په لوی هدیره کې ښخ دی و در هدیره قبرستان بزرگ هزارخانه پشاور دفن هست. بسیاری ارادتمندان مریدانش، کسایی که قبول دارن به زیارتش ورزی می روند او هر کال و هر سال د پسرلی په لومړیو در اوایل بهار یا در اولین روزهای بهار در مزارش ستر ادبی غونډه یک جلسه بزرگ ادبی را جور می کنند. د شعر بیلگه نمونه شعرش: دنیادار که مستغنی پسی مزر دی، هنرمند څخه گنج د خپل هنر دی. دنیادار مالدار اگه مستغنی هست، ثروتمند است با طلا و نقره خود، برای هنرمند گنجش چی است؟ هنر خودش هست. بیهوده به زورور و ځانتوای، بیهوده به خود زورمند میگه. د دنیا سړی که هر څو زورور دی، اگه مرد دنیا هر قدرم زورمند باشه، زور داشته باشه، ولی بیهوده به خود چی میگه؟ زورمند میگه. هسی ما وایه چیزی په جهان کی اتو نگو که فقط ما در جهان هستم. پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی، خداوند بالای سر را آفریده. مثلا
خواهر کوچک است، خواهر کلان سرش مثلا پتکه میکنه، سر از او باز مادر، سر مادر باز پدر، سر پدر باز پدر کلان یا مادر کلان ما. پس خداوند بالای سر را آفریده. زینی ولیان پیغمبران کرد، زینی ولیان پیغمبران کرد. بعضی ها را گرفت ولی ساخت و پیغمبر ساخت. نه چی هر سړی ولی او پیغمبر دی، نه که هر کس و ناکس آمده پیغمبر شده و ولی شده. جودانی قدر یو للپی که پیدا شد. اگر به اندازه یک دانه جو یک قدر یک ارزش در وجودش پیدا شود، نور جهان وارد تور و کانو گرده دیگه، باز کل جهان مثل کوه سنگ سیاه بی ارزش میشه. میگه که شما دیگه هیچ ارزشی ندارید، من هستم و جهان هست. پیدا کرده خدای سړی په تفاوت دی. خداوند شخص را با تفاوت خلق کرده. مرا یک رقم خلق کرده، شما را دیگر رقم. خویادت متفاوت داریم. او حسینه چی جهان واره برابر دی. هیچ نیست که کل جهان چی هسته برابر است، یک رقم هستن. که دی عمر و رفتن تا چوک نظر که اگه برفتن عمر به گذشت عمر کسی نظر کنه، نظر بندازه، دا بوایی چی آفتاب دی نماز دیگر دی. ایره خواد گفت که آفتاب نماز دیگر هست، دیگر نمازش زود قضا میشه، درسته؟ 45 دقیقه 30 دقیقه همونقدر فرصت داره، یعنی زود شام میشه. پس میگه اگر کسی به رفتن عمر به گذشت عمر فکر بکنه، ایره شاید بگوی که مثل نماز دیگر ورس و زود میگذره. چیه سر پزمکه یکی بی او یارته. او کسی که سر خود به معشوق خود گذاشته باشه یا سر سجده گذاشته باشه، پاسمان باندی خطلی لکل مرده، بالای آسمان مثل آفتاب ها بلند شده یا مثل آفتاب بلند شده. تعجب زما د ډیرو اوخ کومک کړه. تعجب از این اشکای زیاد من نکن که من قدر زیاد گریه میکنم، ناله میکنم، پیش خدایم زاری میکنم. ما موندلی په دا بحر کې گوهر دی. ما در این بحر گوهری را پیدا کردیم، دانی قیمتی را پیدا کردیم. دریا خرقه خدای مکړه په غاړه. خداوند خرقه ریا و مکر را به گردن کسی نکنه. رحمان کوک دستار تړلی قلندر دی. رحمان اگر هرچی دستار خود لنگی خود کچ هم بسته کرده، بازم قلندر هست. دا زموږ او د تاسې لوست ای بود درس ما و شما ګرانو زده کوونکو. موږ راغلو نن مو عبدالرحمن بابا وپیژندل. څه چې دلته دي، چیزی که در متن لنډیز از هغه په ساده ژبه درته وایم، به زبان ساده برتان میگم. عبدالرحمن بابا د پښتو ژبې نومیالی شاعر دی. په 1240 کې زیږیدلی دی په پښتونخوا کې. په 1128 کې وفات شوی دی په هزارخانې کې. خواږه ښکلي پاخه شعرونه لري او له دې برکته یې بیا شهرت موندلی دی. د بابا لقب یې هم ترلاسه کړی دی. مثلا د خلکو په زړونو کې یې ځای نیولی دی، در قلب مردم جای گرفته است او شعرونه یې خلکو ته ډیر په زړه پورې دي، خواږه دي، اشعارش دلچسپ است و پخته هست. او همداسې عبدالرحمن بابا یو دیوان هم لري او چې دا په افغانستان او پښتونخوا کې چاپ شوی دی. نو دا زموږ او د تاسې لوستی بود درس ما و شما چې د صفت برخه به تاسو ته د گرامر په برخه کې درس درکم. بخش صفت در بخش گرامر برتان تدریس میکنم، تاسې هغه هم وګورئ. او دلته پوښتنې دي در این قسمت سوالات هست، مثلا عبدالرحمن بابا کوم کال کې زیږیدلی یا کوم کال کې مړ دی، ایره شما جواب میتین و اگر مشکل هم داشتین میشه که در کامنت همراه ما شریک بسازین. تر بیا چې زه راځم او د لسم ټولګي بل لوست تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. الله مومن.